طالبانو د الظاهري د وژنې په تړاو غبرګون ښودلو لپاره غونډې پیل کړي. د طالبانو مشران نن هم په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې د برید پر وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الظاهري پکې ووژل شو څه ډول غبرګون وښیي. دا خبره د دریو سرچینو ریټرز خبري ایژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یک شنبې په سهار وشو د الظاهري وژنه نه تایید او نه رد کړې ده. د طالبانو یو چارواکي چې په کابل کې مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا د دغه برید پر وړاندې عکس العمل وښودل شي او که داسې پرېکړه وشي نو مناسبه لاره به یې څه وي. هغه ویلي چې مشران په دې اړه له 2 ورځو راهیسې په غونډو کې بحثونه کوي. د چارواکي نه ده تایید کړی چې د برید پر مهال الظاهري په دې کور کې و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمي خلیلزاده وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصرو له متحدو ایالاتونو سره مرسته کړې وي چې د القاعده مشر ایمن الظاهري چیرې اوسېده. خلیلزاد چې له طالبانو سره یې د دوحې تړون لاسلیک کړی دغه څرګندونې پرون سه شنبې د امریکا NPR راډیو ته کړي او حقانی شبکې ته په اشاره یې ویلي چې دا هغه شبکه ده چې الظاهري ته یې پناه ورکړې وه. تازه خبرونو او معلوماتو لپاره یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.